دوستانو په تورغر کې چې کومه واقعه راغلې ده د هغې واقعې په اړه باندې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې چلیږي. په هغه کې یو هلک ته یوسف جان ته انټرویو ورکوي چې دا زما ورور و، خو دا ویډیو بالکل له هغه سره هېڅ تعلق نه لري. دا یو زړه ویډیو ده، په سوشل میډیا باندې خلکو شیر کړې چې آیا دا د ده ورور ده. نو په دې کې هغه خبرې کوي ته راسئ دغه ویډیو وګورو، خو دا ویډیو بالکل له هغه سره تعلق نه لري. دا ویډیو زړه ویډیو ده چې یوسف جان ته انټرویو یو چا ورکړې ده. راسئ دا ویډیو وګورو. ستارورو چې مشرانه مشر الله الرحمن الرحیم او زمانه مشر جی زه په سعودي عرب کې ما مسافری کوله، ما پیسې جمع کولې، ما باغله را لېږلې، خپل ته کار روزګار کوم، مزدوري کوله. دوه سره چېرته پیسې سې کړې دي، ښځې خاوند ورته پلین جوړ کړی دی، دوی په بانه بوتلې پیسې ترې والېدې، هغه غریب یې مړ کړی دی په دې. او دې چې کومه خبره کوي چې لکه زما ښځې سره ګیر شو، زه منم دا چې دې پښتونو دواړه بېشتو هر څه ماته قبولو، دواړه په یو ځای شتو، دا د ما ترګان دي ټولو. ما به د پښتو ولې منله، د پښتو زه داسې نه منم چې دا پښتونو چې دا وویشتو خپله ښځه یې پرېښوله. دا هر څه کړي دي خو بې پښتو یې کړي. دا زما ورور د صرف پیسو لپاره دي وجلی جي. ما مسافري کوله، ما پیسې مزدوري به مې کوله، بچت کولې به مې، د زما ورور د پیسو لپاره وجلی دی. جی ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. جی تیسې وروره زه ترې زویم. مختصر راته ووایئ. مشران چې وایي چې په اخرو باندې لوی شي نو غاښ پرې نه ګوري، چونکې زما زه دته تره د زوی نسبت نه کوم، د تربورولۍ نه کوم، او دی ما سره د ده چې کوم عمر و 26-27 سال و، په دغه 26-27 سال کې د 23 سال ما سره تېر کړي، ما سره په کور کې لوی شوی دی. نو ته په 23 ساله پورې ده داسې غلط کردار نه یې دغه کړی. باقي دا 3 کاله چې ده په مالت کې تېر کړي، په شم کې چا سره تېر کړي ده، د پلار وفات شو، موږ مور پلار ته حواله کړو. نو د ګاونډ نه یې تپوس وکړئ، لکه هغوی په دوی باندې ماتم کوي، جاړي، ښځې وایي چې لکه زموږ دوی باندې سود سودا، مشران وایي که ټرانسفارمر به خراب شو